منافق پیژنئ؟ منافق دا دی چې پر جهاد باندې لګیږي. منافق دا دی چې د علماو چې کم استشهاد ښوولی دی پر استشهاد باندې لګیږي. منافق دا دی چې د اسلامي نظام مخالف وي. منافق دا دی چې د اسلامي حکومت مخالف وي. دا د غربي خبرې، دا د غرب خبرې په دماغ کې سره ګرځي. کله به د نجونو تعلیم بانه کړی، کله به درته وایي یاره په دې حکومت کې خو نو پلانکی و پلانکی نسته، کله به بله خبره درته کوي. دا خالص منافقین دي. اسلام کې پښتون هلته معتبره دی، عزتمند دی، قدرمند دی چې دی مسلمان یي. یو به د اسلام په ترازو باندې ګوري مسلمان یې که نه. که ته وایې پښتو اوس د پښتنو په وطن کې او عقیده دې د مشرک او د مرتد وي، عقیده دې له قرآن سره ټکر وي او قرآن ته افسانه وایه، اسلام ته د دا اصلي پخوانۍ کیسې وایه، دا د عربو رواجونه وایه، دې ته به وایه چې ته لوی منافق وي. زه به یوه خبره درته وکړم، تاسې په دې باندې انشاءالله ټوله مؤمنان یې په دې به پخوانه کې به د باندې خوشحاله به سئ. یوه خبره زه درته کوم، د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام او د مجاهدینو ملګری به مؤمن مسلمان چې پر خدای او پر رسول باندې ایمان او مخالف یې څوک. دا ټوله قرآن چې د الف لام ونیسئ د والناس پورې، دا ټوله قرآن پر دې باندې شاهد دی چې د اسلامي نظام د مسلمانانو د حکومت او د مجاهدینو مخالف هغه یا کافر وي یا منافق وي. منافق دوه قسمه دي، یو دا علی الاعلان منافق وي چې سم داسې پر خزه ورسره ولاړ وي، د مسلمانانو سره جنګیږي، د دوی د حکومت سره جنګیږي. یو دا ډرپک منافق وي، وایي زه مسلمان یم، زه مسلمان یم، زه حاجي صاحب یم، زه مولوي صاحب یم، زه مفتي صاحب یم، لیکن عقیده یې د چا یي؟ عقیده یې د منافقینو یي. عقیده یې د چا یي؟ استشهاد ته، د الله پر دین باندې قرباني ته به دی څه شي وایي؟ دی به خودکشه وایي. هغه څوک چې د الله په دین باندې جنګیږي هغه به دی ظالمان بولي، وحشیان به بولي. هغه څوک چې د الله پر دین باندې مصرف کوي دا خلک به دی دوکه سوي بولي. د اسلام نظریه ته، د اسلام و فکر د جهادي نظریه ته چې د مسلمانانو عزت و ناموس ورباندې ساتل کیږي او د الله رسول ټوله زندگی دا عمل کړی دی. یعنی 22 غزاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې تورې سره په خپله کې شریک سوی دی. د مجاهد ته به دې غزا ته به دی څه شي وایي؟ دې ته به دی تشدد وایي. نو دا یوه خبره تاسې بس دا په ذهن کې کښېږدئ چې د اسلامي نظام، د اسلامي حکومت، د ټولو علماو مخالفت، د ټوله جهاد مخالفت، د کافر سره د جنګېدلو مخالفت دوه قسمه انسانان کوي. یو کافران یې کوي چې مخامخ کافر لکه یهود و نصارا راکړل جنګېدل، اوس هم دا د اسلامي نظام مخالفین دي. دویم قسم هغه څوک کوي چې هغه منافق وي. منافق بیا دوه قسمه دي، یو عملی منافق دی، هغه دا منافق دی چې دا د کافر سره ولاړ دی، دا د مسلمان سره جنګیږي. دویم قسم منافق هغه څوک دی چې ولاړ خو نه دی، وایي و یاره زه مسلمان یم، ما ته دا مسلمانان ښه خوند راکوي، ما ته دا اسلام ښه خوند راکوي، لیکن نظریه یې د چا یي؟ نظریه یې د منافقینو وي. اعتراض پر علماو باندې کوي، اعتراض د جهاد پر لار باندې کوي، اعتراض د مسلمانانو پر شهیدانو باندې کوي. ځکه کافرانو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نور ډېر ښه سړی یې د الله رسوله. دا هغه منافقین پرون موږ ته په تراویح کې دا آیات تیر سو، الله رب العزت د دغه منافقینو په باره کې دا ویل دی ای د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې 80 وارې د مغفرت دعا ورته وکړئ الله مولا که وبخښه. څوک وایي؟ الله جل جلاله. د چا په باره کې وایي؟ د منافقینو په باره کې وایي. منافق مړ و، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جنازه وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یاره دا زامن دي، دا قریبان دي، کلی دي، کور دي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مصلحت په خاطر باندې د منافق جنازه وکړه. عبدالله ابن ابی ابن سلول د جنازه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وکړه. الله په قرآن ورته را نازل کی چې 80 وارې د مغفرت دعا ورته وکړئ الله یې نه بخښم. څوک وایي؟ الله تبارک وتعالی. د چا په باره کې وایي؟ د منافق په باره. منافق پیژنئ؟ منافق دا دی چې پر جهاد باندې لګیږي. منافق دا دی چې د علماو چې کم استشهاد ښوولی دی پر استشهاد باندې لګیږي. منافق دا دی چې د اسلامي نظام مخالف وي. منافق دا دی چې د اسلامي حکومت مخالف وي. دا د غربي خبرې، دا د غرب خبرې په دماغ کې سره ګرځي. کله به د نجونو تعلیم بانه کړی، کله به درته وایي یاره په دې حکومت کې خو نو پلانکی و پلانکی نسته، کله به بله خبره درته کوي. دا خالص منافقین دي.
بیا دا منافق په دوه قسمه دی. یو دا منافق دی سم توپک راواخلي د کافرو څنګ ته ودرېږي مسلمانانو سره جنګېږي. یو دا منافق دی چې زموږ ستاسې سره ولاړ پر کور او په مجلس او په دغه کې راسره کښېني عقیده یې د منافق پر اسلام باندې اعتراض کوي، پر علماو اعتراض کوي، د علماو پر طریقه باندې اعتراض کوي، پر استشهاد باندې د شهیدانو د مجاهدینو پر دې باندې اعتراض کوي. دا دویم قسم د منافقینو. دلته خبره دا ده ایمان هلته د سړي ایمان هلته محکمه کیږي او د ایمان خون هلته سړی محسوسولی شي. الله او د الله رسول به د دنیا در ټولو شیانو ډېر ورباندې ګران وي. دلته قرآن مشتدا وایي، اسلام مشتدا وایي و یحب المرء لا یحبه الا لله. یو سړی به د بل سړي سره محبت کوي صرف د چا په خاطر باندې؟ د الله په خاطر باندې، د الله د رسول په خاطر باندې، د قرآن په خاطر باندې. چې د قرآن خاطر را دوري که پښتون مشتون یې زه څه کوم؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا جهنم ته ولاړی که جنت؟ ابو لهب چیرې ولاړی؟ جهنمی دی. ابو لهب جهنم ته ځي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا دی، نو که خالی په قرابت او په خپلوي او په قومیت باندې سړی دغه کېدی نو خو هغه به جهنم ته نه کړي، جنت ته به کړي. نو اسلام کې پښتون هلته معتبره دی، عزتمند دی، قدرمند دی چې دی مسلمان یي. یو به د اسلام په ترازو باندې ګوري مسلمان یې که نه. که ته وایې پښتو اوس یې د پښتنو په وطن کې او عقیده دې د مشرک او د مرتد وي، عقیده دې له قرآن سره ټکر وي او قرآن ته افسانه وایه، اسلام ته د دا اصلي پخوانۍ کیسې وایه، دا د عربو رواجونه وایه، دې ته به وایه چې ته لوی منافق وي.